سلامونه او نیکې هیلې دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. دا صرافۍ سیستم دی. کله هم چې ته غواړې چې په دې صرافۍ سیستم کې معاملات شروع کړې د خپل کاروبار دپاره یې وکاروې نو لومړی به تاسو شروع کوئ د اکاونټس نه. دلته به تاسو خپلو صرافانو ته یا خپلو مشتریانو ته چې تاسو سره معاملې لري حسابونه به جوړوئ. د حسابونو برخه ډېره اسانه ده. دلته یې پر نومونه هم لیکل شوي دي او انګلیسي هم لیکل شوې ده. نو لومړی دلته څه دی چې تاسو به دې ته توجه کوئ چې د دغه شنې کرښې نه لاندې به تاسو نومونه لیکئ، که هغه د صراف وي او که د مشتري وي. د دې نه بره چې دلته دا سیستم ورته لیکل شوی دی، یعنې دا د سیستم دی او دا تاسو نشئ کولی چې تغییر ورکړئ یا هم تغییرات پکې راولئ. تاسو ته به داسې میسج ښیي که تاسو چیرته په دې باندې کلیک وکړئ یا کوشش وکړئ چې تغییر راولئ، ځکه چې دا سیلونه پروټیکټډ دي او دا د سیستم خپل دی. کیدای شي نورو ځایونو کې هم تاسو ته داسې میسج راشي، ځکه چې هلته یا فارموله ورکول شوي یا هم بعضې سیلونه وي چې هغه باید قید شي. که دا قید نشي کې خدای نخواسته تاسو نه به دا سیستم بیا ګډوډ شي. نو د دې د مخنیوي دپاره دا بعضې برخې چې دي هغه قید دي. زه په دې باندې کلیک وکړو. اوس به راشم دلته فرض مثال تاسو دغه فایل ترلاسه کړی دی او اوس غواړئ چې خپل دغه نومونو پر ځای باندې د خپلو معاملهدارو کسانو نومونه ثبت کړئ. نو لومړی خو به زه راشم، زه به داسې وکړم چې د دې نه لاندې دا نومونه به پاک کړم. په دې چې دا نومونه چې دلته وي تاسو ته به معلومیږي چې زه دا فورم یعنې د حساب سره رقم جوړ کړم. او که چېرته تاسو ته مشکل نه لرئ نو بیا کولی شئ چې پاک کړئ. دا به پاک کړم. نو فرض مثال زه نوم لیکم احمد جان او کوشش کوئ چې دلته که چېرته دوه نومونه داسې وي چې دواړو احمد وي نو یو څه تغییر ورکړئ، یا مثلا د هغې تخلص همدغه خانه کې ولیکئ، دلته یې جلا ونه لیکئ، ځکه چې بیا دوه نومونه چې په یو نوم وي تاسو ته به هلته نه ښکاري چې زه اوس کوم حساب انتخاب کوم په نورو معاملو کې. نو احمد جان مې وکړو او دلته به هم محمود ولیکم فرض مثال. را به شم دلته تخلص که لیکئ او که نه لیکئ ستاسو خپله خوښه. د دې د شرکت نوم ولیکه، فرض مثال دا چې کوم صرافي سره کار لري جان صرافي. تلیفون شمیره چې تاسو کله لیکئ نو لومړي سر کې به حتما ورسره 3 ولیکئ، د افغانستان کوم کوډ دی یا د بل هیواد. صفرونه پرېږدئ، یوازې کوډونه ولیکئ. دا نمبر ما ولیکو. نور اضافي معلومات دي دا که لیکئ او که نه لیکئ. همدا ډول د تذکرې نمبر ده، دا تاسو لیکئ او که نه لیکئ هغه ستاسو خپله خوښه ده. او ولایت ولیکئ فرض مثال او یو وارث نوم لیکئ، وارث ولیکئ. کومې ورځ نه چې حساب پرانستی دی دا ځان سره لږ یادداشت ونیسئ. فرض مثال نن ورځ چې د تاریخ نن تاریخ به زه ولته ولیکم. تاریخ لیکلو دپاره د نن ورځې تاریخ لیکلو لپاره اسانه شارټکټ دا دی چې کنټرول ونیسئ او دوه نقطې سر په سر چې دي دا د ایل خواته دا باندې کلیک او بیا راشئ دلته. اوس که چېرته دا صراف وي نو تاسو دلته صراف انتخاب کړئ. صحیح دی؟ که چېرته پیرودونکی وي یعنی مشتری وی هغه مشتری باشه. باز شما پیرودونکی را انتخاب میکنیم. پیرودونکی به معنای مشتری است. یعنی اینجا میبینید پیرودونکی به معنای مشتری هست. برای حساب مشتری پیرودونکی را انتخاب کنید. نو زه دلته بیرته صراف انتخابم. صحیح دی؟ دلته به دا هم زه داسې ډک کړمه. زه فرض مثال دا مشتری نیسم، د شرکت دی فرض مثال. صحیح شو؟ نمبر باید مرتبه چین 3 وي او بیا 902 دا نور نمبر شروع کوي. تذکرې نمبر هم چېرته دا نمبر داسې ښیي نو اوس دپاره لنډ طریقه دا ده چې تاسو دا کلیک کوئ او دا صفرونه ترېنه لرې کړئ. دلته اشارې نه دی خو دا صفر نه دی، دا ترېنه لرې کړئ. نو دلته هم زه اوس تذکرې نمبر لیکم. فرض مثال دا نمبر مې ولیکو، ولایت مې ورته انتخاب کړو او همداسې راغلم دلته وارث مې ولیکو، نن ورځې نیټه مې ورته داخله کړه. اوس راځم دلته به څه انتخابوم؟ پیرودونکی یعنی مشتری. دا که تاسو ولیکئ خو بهتره ده اسیټس اور لایبیلیټي، یعنی کوم حسابونه چې د صراف وي یا د پیرودونکي وي نو د هغې دپاره اسیټ یا لایبیلیټي یعنی کیدای شي دا ورته انتخاب کوئ. همدا ډول به تاسو نور نومونه هم ولیکئ. اوس که تاسو راشئ ترانزیکشن برخې ته، ترانزیکشن برخه لومړی
تاسو دلته وګورئ چې حواله یې وارده ده، بیا حواله یې صادره ده، بیا تبادله ده او داسې لاندې چې راځئ روزنامچه ده. په دې باندې هم تاسو کولی شئ لاندې به راولاړ شئ او روزنامچې نه به موږ شروع کړو، ځکه چې زموږ په خزانه کې یو څو روپۍ وي یا د دوی په بیلانسو کې یو څو روپۍ وي، نو بیا موږ معاملې ترسره کولی شو. او که بیخي بیلانسونه صفر وي، په قرض باندې ورسره مخ ته ځئ نو هم کولی شئ. نو دا فورم دا اوس که ډک دی، زه غواړم چې یو نوی فورم یعنې یو نوی ثبت وکړم، نو دا به زه پاک کړم. دا ضروري دی چې هر ځل تاسو یو نوی ثبتونه کوئ دا پاک کړئ. و خاطر ازی ای را باید پاک کنین که چون اینجا این نمبر که هست ای را نمبر مسلسل میته. په دې خاطر مهم دی چې تاسو دا کلیک کړئ، ځکه چې دلته مسلسل نمبر چې دی همدا تکمه ورکوي. نو وګورئ دلته ترانزیکشن آی ډي تغییر شو او اوس اوکې وکړئ. د نن ورځې نیټه هم ولګېده. اوس به یو آی ډي انتخاب کړو. نو زموږ آی ډي ګانې موږ ته دلته داسې یو لیست ښکاري. دا آی ډي ګانې د کوم ځای نه دي؟ دا د اوس چې موږ کوم اکاونټونه جوړ کړل، وګورئ زموږ حسابونه دې ځای نه شروع کېږي. د پیرودونکو یا د صرافانو حسابونه دې ځای نه شروع کېږي. نو ته کولی شې چې دلته اوس یو ترانزیکشن ته رالم، دلته به یو حساب زه انتخاب کړم. فرض مثال 9 نمبر. نو احمد جان راغی، د ده په حساب کې یا پخوانی بیلانس وي یا اوس نغدې دي، نو دا به داسې کوئ. فرض مثال دا دي 1,00,000 افغانۍ، په دی چې غواړي چې دا پیسې په خپل حساب کې کېږدي، نو طلب ورته ولیکه. د په حساب کې جمع کېږي، ګوره احمد جان مثبت راغی. کرنسي ورته چې دا کومه کرنسي ده؟ افغانۍ دي. درک، اوس دا پیسې د چا د درک نه د حساب ته ورځي که دا په خپل حساب کې ږدي؟ دلته د درک دا معنا یعنی هر صرافۍ یا د طلب گرفته است حساب د ډیبټ او کریډټ چې د یو حساب نه پیسې ځي، حتما بل حساب کې به جمع کېږي. خو په صرافۍ کې بیا داسې سیستم ده چې حتما د یو درک باید ولري چې دغه پیسې د ده په حساب کې جمع شي د کوم درک نه. نو دلته زه یو حساب درته وښیم چې دلته موږ بدون مدرک انتخابوو. خزانه وبښئ، یعنې دلته تاسو نغدې پیسې دا درکوي یا دا نور حسابونه دي. فرض مثال بدون مدرک. بدون مدرک زه په دې باندې دلته اوس انتخابوم چې دا پیسې دی ماته اوس نغدې نه راکوي، ده ما سره پخوانی بیلانس یو 1,00,000 افغانۍ پاتې دی. لکه مخکې تاسو معاملې کړي دي، تاسو معلوم ده چې دا سړی ما سره بیلانس لري 1,00,000 افغانۍ، نو زه غواړم هغه په دې سیستم کې ورسوم. نو دلته به هم ورته طلب انتخاب کړم او دلته ورته ولیکم بیلانس قبلی. صحیح شو؟ اوس به دا پیسې زه ثبت کړم، نو دا به د ده په حساب کې جمع شي، د احمد جان په نوم ثبت شوې. او زه به اوس دا بیا ورته پاک کړم، یو څه به خپله خزانه کې هم جمع کړم. راځم اول نمبر چې دی دا د خزانې دی او مقدار به ورته ولیکم. فرض 15,00,000 افغانۍ زه په خپله خزانه کې جمع کوم. دا به هم طلب ولیکم او دا هم افغانۍ. درک دلته به هم بدون مدرک ولیکم، لکه زه د بل حساب نه پیسې نه راغلم، دا په همدې پیسې حساب کې دي. نو بیا راځم طلب دلته او موجودی اولیه ورته ولیکم. دا ما سره په اوس خزانه کې موجود دي، کاش دي. خزانه همیشه کاش یعنی نقد پیسې. دا به هم ثبت کوم. 15,00,000 افغانۍ چې دي دا په خزانه کې ثبت دي بدون مدرک. مدرک نه لرو نو دا هغسې دا اوس ثبت شي. صحیح شو؟ اوس که زه راشم دلته وګورم، نو زما د خزانې بیلانس 15,00,000 دی. طلب د صرافانو وګوره 1,00,000 افغانۍ دی. دا د چا دی؟ هغه د احمد جان دی. نور ټول دغسې حسابونه ماته ښیي. صحیح دی؟ چېرته دلته به تاسو فکر کوئ چې دغه نیټه او دا نیټه د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخ پورې ده. یعنې دغه معاملې چې کېږي درته ښیي دلته دا د دې نیټې نه تر دغه نیټې پورې دي. نو حتما به د دې نیټې او دې نیټې ته به خیال کوئ. او دلته به هم کرنسي ته خیال کوئ چې دا کومه کرنسي ده. اوس وګورئ موږ په یو اس ډي کې تر اوسه معامله نه لرو، نه بیلانس لرو، نو هر څه صفر دی. صحیح شو؟ او اوس به زه راشم ترانزیکشن برخې ته. په ترانزیکشن برخه کې فرض مثال زه دلته راځم، یو حواله اخلم. یو صراف دی پر ما باندې حواله وایي. وارده حوالې هغه حوالو ته ویل کېږي چې یو صراف یې پر تا وایي او ته د خپلې خزانې نه ورته اجرا کوې یا ځان ثبتوې. نو پاک دا به زه پاک کړم او دلته به زه کنټرول دغه 2 نقطې سر په سر ولیکم او آی ډي به انتخاب کړم. د کوم صراف سره زه معامله لرم، زه
دغه 9 نمبر صحیح دی. دلته بیا ګرفت کې فرض مثال دا ماته وایي چې یو کس دی هغه ته زما د طرف نه 10,000 افغانۍ ورکړه. نو 10,000 افغانۍ به دلته ولیکم، کرنسي به هم افغانۍ انتخاب کړم، نرخ فروش او نرخ خریدارۍ نه زه ځکه اوس تېرېږم چې یوه کرنسي ده، افغانۍ په افغانۍ ورکوي. نو دلته به افغانۍ انتخاب کړم او د دې برخې ویډیوګانې نور شته دي، بیا تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. زه یوازې یو معامله اوس دلته ثبت کړم. نو مفاد تبادله نه راځي ځکه چې کرنسي تبادله شوې نه ده او دلته به زه کمیشن ولیکم، دلته به افغانۍ ولیکم، د دې کمیشن کرنسي ولیکم چې دا کومه مفاد د حواله ده په کومه کرنسي ده. حوالې نمبر دلته سیستم لیکي یا تاسو خپل هم لیکلی شئ او منبع ورته ولیکئ. کابل فرستنده نور زکي د چا د حساب نه دا ده. اوس که زه چېرته دا حواله اوس ته خو ماته دا حواله ویلې چې زما د حساب نه 10,000 ورکړه، د حساب نه وګوره ګرفت شوی دی. اوس که زه دا پیسې ځان ته دغه اخیستونکي ته یا ګرینده ته نغدې ورکوم نو حتما به خزانه خبم ځکه چې دا کاش ورکوم. او که چېرته زه دغه حواله لومړی ثبتوم بیا یې اجرا کوم نو بیا به دلته زه پرداخت نشده انتخابوم. نو فرض مثال دا زه اوس طلب کې لیکم ځکه دې حساب کې دا باید جمع شي او زه به دا ثبت کړم. ډاشبورډ ته راشئ نو دلته وګورئ د په حساب کې تغییر راغی، 10,000 او 100 روپۍ ترې اخیستل شوي دي ځکه چې 100 روپۍ دا د حساب نه کمیشن اخیستل کېږي او 10,000 روپۍ هم د حواله ویلې ده. نورې ویډیوګانې هم شته دي د نورو برخو لپاره، تاسو لومړی دغه زده کړئ ځکه ویډیو بیا ډېره اوږدېږي او بیا تاسو نشئ کولی چې ټوله درسونه په یو ویډیو کې زده کړئ. ښې چارې.